عزیزانو بلقیس چې څه وخت کې د سلیمان علیه السلام په خط باندې خپل جرنیلانو سره مشوره وکړه، نو داغه مشورې خلاصه دا وه چې بلقیس وی چې زه جنگ په هیڅ قیمت سلیمان علیه السلام سره کول نه غواړم، تحفه او ډالۍ به ورولېږم، کده بادشاہ وي نو تحفه به قبوله کی او نور به غلی کینی، او کده پیغمبر وي نو بغیر د اسلام نه به په بل شي باندې ناراضي. چنانچه تحفه او ډالۍ ورولېږله. هغه بیان مې 13 جمعه ستاسو په مخ کې کړی و چې سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا خبرې د تحفې او د ډالو نه دي. بلقیس تیاری وکړه چې زه په خپله ورځم. سلیمان علیه السلام ته اطلاع وشوه چې بلقیس په خپله راځي، نو سلیمان علیه السلام د هغې د استقبال تیاری وکړه او تیاری داسې وکړو چې تمام پیریان او دیوان یې راوغوښته او ورته ووایي چې ما ته د هدهد مارغه ویلي دي چې د بلقیس ولها عرش عظیم، د هغې یو دومره عجیب و غریب تخت دی چې سړی ورته حیران شي. پیریانو ته یې ووایي چې بلقیس خو را روانه ده، خو په دې مې پوه کوي چې د هغې نه مخکې به د هغې دا تخت دلته څنګه را رسېدلی، چې هغه د وطن نه راوځي او ما طرف ته راځي او د هغې نه مخکې د هغې تخت را رسېدلی. پیریانو ورته ووایي چې صاحب دا خو ډېر اسانه خبره ده، راوبرسي. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې څومره وخت کې به راورسي. عفریت د یو پیري نامه وه، عفریت. هغه ورته ووایي چې د سترګو په رپ کې څومره وخت چې د سترګو په رپا لګي دومره وخت کې به د هغې دا تخت دلته پروت. عزیزانو چې را روانه شوه نو د سترګو په رپ کې د هغې نه مخکې د هغې تخت راورسېدو او د سلیمان علیه السلام تخت سره کېږي. بلقیس را روانه ده او د استقبال تیاری دي صاحبه، پیریان دی او دیوان دی او مارغان دی او عجیبات. دغه مارغه سلیمان علیه السلام ته دام ویلیو چې د بلقیس په خپو ویښته دي. سلیمان علیه السلام خیال وکړو چې دا خبره به څنګه رښتیا کیږي چې د بلقیس په خپو ویښته دي. اوس دا خو بادشاہ ته سړی ویلی هم نشي چې ته لږه پنسه اوچته کړه چې زه ستا خپې وګورم. دا مشوره وشوه چې دا مشوره وشوه پیریانو او دیوانو ووایي چې صاحب دا به په ځان پوی هم نه وي او پنسې به اوچتې کړي او ته به یې خپې وګورې. کومه لار چې د دې د استقبال دپاره جوړه وه هغه لاره کلهمه داسې د شیشو جوړه کړی شوه چې رانږدې کېدو سره به سړي ته دا پته لګېده چې دا اوبه دي. ترقي یوازې په پاکستان کې چغې والی کېږي ملک په تړکۍ روان دی، ملک په تړکۍ روان دی. تاسو که خیال وکړئ دا د پاکستان حکومتونه چغې وي ملک په تړکۍ روان دی، ملک په تړکۍ روان دی. ملک دا په تړکۍ روان دی چې پرون د 50 کسه په کراچۍ کې مړه کړه، تا اوسه پورې ملک ته د سړیتوب چل نه دی ښودلی. تا ملک کې د اخوت او په یو بل د قربانېدو اسباب نه دي جوړ کړي. پرون مهاجر او پښتانه په کراچۍ کې ولې مړه شو؟ پریټ همغه سړی غلط کوي چې ډریل انسټرکټر یې غلط. ډریل انسټرکټر چې چل والا د پریټ نه ورځي نو هغه نرنګوټان چرې ټرین کېدی نشي. د پاکستان هر حکومت چې راغلی د ډریل انسټرکټران یې غلط. هله په خپله د پریټ چل نه ورځي نو بل له به د پریټ چل څه وکړي. دا چل خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکه چې لاړه مدینه منورې ته نو اهل مکه هم کېنول او اهل مدینه هم کېنول او ورته ووایي چې زه ستاسو په منځ کې رورولي جوړوم، ځکه چې دې کې څه خلق هجرت یې کړی دی د مکې نه راغلي دي مدینې ته او څه خلکو د مدینه باشندگان دي.
نو ملکونم جدا دي. زستاسو په منځ کې عقد مواخات قائموم. عقد مواخات معنا ستاسو منځ کې رورولي جوړو چې دا فرق د منځوزي چې دا د مکې سره دی او دا د مدینه سره دی. دا فرق به نه، فرق به صرف دای چې دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم روحانی اولاد دی، دا ټول مسلمانان دي، دی کې د مکی او مدنی فرق نشته. عقد مواخات یو سړی پکې را پاسې د مدینه باشنده و، هغه ورته وایي چې صاحب ما سره چې د چار اور ولی جوړه ما سره، نو د داسې سړی اور ولی را سره جوړه ک چې د چا خزه نه مکې نه راغلی مهاجر وي او خزه نه وي. چې ولی وی زما دوه خزې دي چې زه یو خزه ولا ورکړم. رور ولی یوازې دې ته نه وایي چې په خوله زه وایم چې دا زما رور دی. زما دوه خزې دي، زه به یو خزه طلاقه کم او دله بیا ورکم چې کور یې آباد شي. خو یو خبره ورته کوم، خزه به اله طلاقوم چې دې کور ته بوزم او دواړه خزې ورته وښیم، نو چې کومه د ده خوښوي چې هغه زه طلاقه کم او دله یې ورکم. وی دا ولې؟ وی دا ځکه که زه په خپله خوښه یو طلاقه کم نو خدای پاک به وایي چې ستا کومه نه وه خوښه نو دې طلاقه کړه او دله دې ورکړه، نه چې دی خوښه کړي او زه یې طلاقه کړه. تاسو به مونږ به داسې به څوک عقد مواخات دې ته وایي چې کوم د اهل مکه او اهل مدینه او منځ کې. نن زمونږ په دې ملک کې سال دی، دا سال جوړ دی، دا دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا مودودی دی او دا پنجپیری دی او دا پلانې دی او دا څه د خدای په قهر دا ملک اخته دی. یو لوی قهر په دې پاکستان نازل دی، لوی قهر، او د دې قهرونو د نزول وجه صرف د پاکستان د نااهله حکومتونو د لاسه. په کار خدا دی چې د ملک حکمران مبلغ وي، د ملک حاکم مبلغ وي، تقریر کولی شي، نکاح تړلی شي، جنازه کولی شي، د جمعې منځ ورکولی شي، جلسه شوه پکې مذهبي او سیرت النبی باندې تقریر کولی شي. حکمران د ملک خدا سي پکار زمونږ د ملک حکمرانان پرېږده چې یا د چنډه متناستی او یا صاحب د کرکټ تماشو تناستی یا د اکی تماشو تناستی یا چرته د چا کور روانی او دوی له پینچی ورکی افطار پہ اس کی افتتاح کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں. دا زمونږ د ملک حکمرانان دي. نو د ملک بیړه تبا کیږي د ملک د نااهله حکمرانانو د لاسه. دوی کې دین نشته. بیا مونږ غوندې خلق روټي خلاصي چې مرګري کړي دي، هغه روټي خلاص چې دوی سره په مجلس کې ورولې نو د دوی صفاتونه وکړي. د دوی هلکه هغه ورځې د کلو کې یو مدرسې افتتاح کړه، نو یو وزیر پکې تللی و، یو ملا را پاسېدلی دی، رونو د خوش قسمتۍ خبره بله ده، تاسو پوه نه یئ، زه په دې نه یم چې دا وزیر دی دا صاحب، خوشحال په دې یم چې په ملک کې څومره اسلامي مدرسې دي نو د هغې افتتاح د ده په دې مبارکو لاسونو شوی. دا تقریر ولا ملا کړی. اوس کې به څه د وزیر لاسونه مبارک دي. نو کومې مدرسې افتتاح چې د دې وزیرانو په لاس باندې وشي دغه مدرسې دې خدای کور وران کړي. افتتاح خو د یو لوی ولی او د یو لوی بزرګ
د یو لوی عالم په لاس باندې د مدرسې افتتاح پکار. نن دې بدقسمته قوم ته وګوره، جاهل سړی براوري پاغي به د دین افتتاح کړ. دا دین شو. علما بناستی، لوی لوی علما بناستی او جاهل به ورته ولاړی تقریر وکړي. زه خو چې ورځ تیریږي په خدای باور وکړه بالکل هم دماغ نا امیده کیږي. د ملک نه مایوس شو، مایوس شو بالکل دماغ، چې آئنده دا تصورم کې دی شي چې دا قوم بم ټکی یا دا خلق باغ لارې ترازی چا کومه لاره سردار کونین صلی الله علیه وسلم جوړه کړې، دا خلق باغ لارې ترازی او ډېر زیات کار زمونږ د لاسه خراب، لوی خرابي چې دا زمونږ د لاسه. زه خو چې څوک د نالت ټکې وایي زه وایم اول په ما کار مونږ نه خراب، نالت اول په ما، دین شرمی اول مونږ، قوم شرمی اول مونږ، اسلام شرمی اول مونږ. ہر شے دھوکہ شوا، بادشاہی دھوکہ. او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے. بادشاہان پم بادشاہ کے غداران بھی، درویشان پا درویشاہ کے غداران. اس د تبلیغی جماعت خلق خلاف ولی دی زکه چې د دې خلقو دکاندارای په خرابي، دا خلق دعاګانې په پیسو کوي، جنازې په پیسو کوي، تبلیغ والا دواګانې مفت کوي، تبلیغ هم مفت کوي، د پیغمبر حدیث هم مفت بیان، په بسترم خپل اسمبلی، روټایم خپل خوري، لوخیم په خپل وینځي، بسترای په خپل وګکړي، پیدا روان می، دوی مفت د خدای دین خلقو ته خي، نو د دې خلقو دکانداری په خرابي. تاسو خیال راغی او تبلیغی جماعت والا ولی خراب دی. اوس راته چاوي پیران راوتی دي په دې کلو ګرځي چیرونو خیال کوي او دا تبلیغ والا چې دی خلق خرابوي. که تبلیغ والا خرابي نو په مخ د زمکه خصو کشتا وای په ایمان په مخ د زمکه خصوک دي. په کوټړای کې ناست خلق خدي چې بار لګیا دي د خلقو خزونه ټیکسي لارې جوړې شوې، لونو نه ټیکسي لارې جوړې شوې او ته په کوټړای ناست دعا وکړ دعا وکړ. قبل اورز می جمرود کې وی داونه مې نه وباسي، لوټ ولا لاس کې ورګه داونه مې نه وباسي، لوټ جیب کې واچو الله دې کامیاب، غل تروانی داونه مې نه وباسي، زنا په رواني داونه مې نه وباسي. خدای ته وګورئ، دا ټول ظلم چې دی زما عزیزانو، دا د حکومت ټیک حکومت راغی. ته وګوره چې بیا سپېګمې څوک راکړي، یو نه دی دا سپېګمې غوڅې کړي او بیا کړک چاو کو نو ما نه دا ګیره کلک. اوس ازادي ده سه داري بي دینه ازادي ده، داري بي قادیانه وي ازادي ده، شیعہ ازادی دا، بہاولے ازادی دا، چکڑالے ازادی دا. کہ اس ځان ته आवाज وکړي چې زه خدای ما ستا د ملک په قانون کې هغه د پاره هیڅ دفعه نشته، زه پیغمبر ما ستا د ملک قانون کې هغه د پاره هیڅ دفعه نشته. د ضیاءالحق جامع خیری دي د پیغمبر کې 2 لک دفعې دي، د صدر توهین دی وکړو 116 ایم پی او کې او 16 مارشالله کې او 2 لک لیبل به در باندې ولګ. خدای پسې کنځلې کوا قانون کې هیڅ دفعه نشته، پیغمبر پسې کنځلې کوا قانون کې هیڅ دفعه نشته، پولیس اف آی آر په نشي چا کولای ځکه چې قانون کې دا دفعه شته نه. همغه د پیرنګي قانون دی چې کوم نن 200 کال مخکې جوړ شوی. نو ګناه په ملک کې د ملک د قانون دا او د ملک د حکمران طبقه دا چې سو پورې په پاکستان کې قرآنی نظام نه راغلی، قانون نہیں بدل شوه، ملک نہ بدلی. دا خلق به نور پنالت کی، نور به شرمیږي، نور به رسوای. تاسو ګورئ
ابل ورځ مې کتو غاړ پښتون تازه واده شوی چې مې کته بربنده خدای داسې تیر کړ او بیړه دې غار دا ونی نه چادرې په سر ما نه چادر نه پړتوک ته وباسا غاړ اوس موږ څه وکړو موږ ویا یو خلک بیړیم غار کا شو مزغو باندې صاحب ما دا استاد مخ کې زه په تکلف لګیا ما س دماغي بوج دی را باندې ډاکټر راته ویل یو میاش په تقریر نه کې او مجبور ما مولا نو ټول ریون ته تللی چې زما په زمونس کړه مجبور ما زه څه چلو او ځکه تقریر کې می ساوت لا بخوند کی او نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے کاش عاشق وای چې زما ساه ستا د خپل لاندې وسی زما روح ستا د خپل لاندې قبض شي دغه مې دړه حسرت لکه مولانا ایرون وای چې شب رحلت عظیم بستر شب رحلت عظیم بستر روم تا قصر حور العین اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم و زما د روح د قبض کولو په ټیم کې که زما سر پورې تډي و بالا شي نو ستا پرانا کې به زما روح نیغ جنت ته لاړ شي تاسو خیال راغی نو الله دې وکړي چې زمونږ ساوم د الله د دین بیانولو ټیم کې وځي دا لوی سعادت دا د خدای پاک هر چاته نصیب کړي نو زما عزیزانو عرض داو چې خلق مغه چې کوم موږ نه مخ کې تیر شي اوس بلقیس را روانه ده او زمکا داسې هيئت باندې جوړه ده چې وبخ کوي دا چې را نږدې شو نو پنسې داسې اوچته کې چې اوچته کې نه د هدهد هغه خبره هم رښتیا شوه چې د دې په خپو ویښتلي سلیمان علیہ السلام ورته لوبونه دي دا شیشه ده د قدرت دې کې یو راز و سلیمان علیہ السلام ورته دا ثابتول غوښته چې د پیغمبر په مخ کې نور بادشاہان بے وقوفی شیشه او بنه پیژني ناغلګه کچا باندې مشوا تاسو خیال راغی شان او شوکت چې د استقبال ولیده او تخت رااله چې تخت رااله نو سلیمان علیہ السلام ورته وی چې په تخت کې دی وی چې زه معذرت غواړم هغه ورته وی چې دا غستا تخت ځکه چې تخت خو دینه مخ کې را رسیدل نو دا ورته وی چې کأنه هو دې ټکی تاسو لک سوچ بادشاہ سر دے او دماغ دے اتخت ستا دا دے نو دا بلقیس ورته وی چې کأنه هو گویا هغه تخت داسې وو دا نه وی چې دا دی ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کېدای شي چې دا بل تخت او زه وایم چې دا دی نو زم بادشاه یم د ده په مخ کې به زما بېعزتي وشي نو ورته وی چې کأنه هو گویا هغه تخت هم دا و داسې و سلیمان علیہ السلام ورته وفرمایل چې
دا مغه تخت چې کوم ستا جای قرار دا څنګه دلته راغله ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته را رسېدلی سلیمان علیه السلام په تخت ځان سره کېنوله اوس بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی الله فرمایي چې بلقیس وی چې اے الله ما په خپل ځان ظلم کړی دی ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدي کړي د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور دا په خپل او د دې قوم دوی بنور ته سجده کوله او نور ته به خدای وي نو عقل سر لراغه او وی رب انی ظلمت نفسی خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړي واسلمت مع سليمان خدای اوس مې په سليمان عليه السلام ایمان راوړ دا عقل یو بل خبره وره مونږ هو عقل سره ډزې کړې دي مونږ د عقل په خبرو چرته پوي اسې وایم کوم د عقل په خبرو پوي دي نو دا ټول ورځ تاسو د خلقو د کرتوتونو ته ګوري دا به عقل کارونه وینه کوي مونږ د عقل په خبرو اسې لنډ وندې درته وختي هلته ناستم نو یو سړی مې کتو نو غنې په لاس کې دی غنې اوږد غنې نو دا یو سړی سپینای دا یو سړی سپینای او هغه اوږد بلا کم از کم 2 غزه غنې آی نیولې اوس په سړک روان دی او یو سړی سپینای او بس غلط چې یو سړی په سترګو ووال په هغه بل سر باندې نو هغه غریب څونه مې لکه لک سوچ کوه دې چې تیر شو نو ما سي په لګیا اوس تاسو رښتیا وایي چې ووم ډېر غټه بلاوه او خمزداره ګیره مو وا لکه مې وی چې زه ورته وایم او مالکما ورته وینو څه د سړي زوی نخ کاری که د سړي زوی وای نو څه عقل به پکې وي چې لکه سړی دی په واړو په سترګو دی روم کو نو اوس خو د سړي زوی شي چرته ودرېږه نو وی جو او بیا وای په ایمان په دې سره ټول ورځ دا کاری کوي تاسو ورشئ په یورپ ممالکو کې یا نورو ملکونو کې وګورئ یو سړي ګنډېره وجوله نو پوستکه به تر هغه پورې په لاس کې نیولې په تر هغه پورې چې تر سو پورې ا د کورې د غرزولو ټینګ یا زیر غلې نه او پاغي کې چولې په عرب ملکونو کې وګورئ مجال شتا چې کېلاو خوري یا سنترو خوري پوستکه په سره وګورئ نه زه په دې ټیمان زوړندې یا د کورې چولو زيونه دي دا به تر هغه لاس کې نیولې چلته وګورځي تاسو چې پلار رواني او کېلا خوري نو په سرک منځ کې به وګرځو نو چالت ماشوم یا سړی را رواني او د کېلې په پوسته کې خپه کیږي نو یو په مشرق تلاړ شي او بل مغرب تلاړ شي دا خلک دا سړي ځامن دا بني ادم ټول اصحاب په دې سرکونه او بیا په دا موټر یو لاره شاپ شروط جوړ ار سره د غلو د متیازو په وانو لاندې دا خلق دی یدی کې عقل متیازي بو کې او 10 بوچي په لار روان دنیا ته بداخه چې ماګني او 10 چوم زموز گزارې زما زیدان ورځ دا چې دی خلقو کې عقل راځي نو بیا به قیامت وختي یو الک دې په سایکل ظلمه الک دې راس نو د سایکل د مخ کې پایې او چته کړو په دې رستای پایې دې
چې پرسته پایا ده نو مخله ولا ټانګ راغی چې د پایا لګولا خدای بچ کو کینه ورمیګ به مات وي ادا کوم مستی ده نو ارداو چې یو تیراواله خزه وچا ورته خوره څول دای هغه خوره پښتنه ما کا ډوبا دا و ډوبا به پوتې شي پښتنه ما کا ډوبا دا و ډوبا به پوتې شي نو دا توقع مکه وای چې دینه بعد بم دا قوم چرته دا بنی آدم په قطار کې راځي یا چرته سړی کیږي نور به لکای کیږي نور به پنالت کیږي غل متیازي به په یو بل تپل شروع کی تاسو وګورئ یعنی تر دې پوری شوی دا به تاسو ومنئ چې په واده کې یو سړی سره نه لګي او په بوتل کې متیازي اچولې دي متیازي او پکې یو ساس کې عطر اچولې او هغه متیازي پاسېرو د پاسه پاغه سړی چڼکاو کړي ولی وای ما دا قسم خوړل چې د دوادي متیازي به پیاچو دا بنی آدم اسلام عزیزان موږ نه داسې سيزونه جوړ دي که تاسو خیال وکړئ په دې موټرونو کې د مخانانو نوابانو صد پلاستیک مارغه یا کوتره یا سپه داسې جوړ کړي نو موټر کې رسته داسې کینولې دي شیشه ته مخ کړی وره نو موټر چې خوځي رواني نه دا اثر داسې کوي مونږه داسې نه سره خوځي نور پته نه لګي چا څوې یا ما څو اورید یا ما ته څه کول پکار دي یا ز سره پیدا ما یا ز بڅکو دا سيزونه نشته نو بلقیس عقل توسګوره پاکستان خزو کې بداسي عقل راشي بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی اے الله ما دا دومره مده چې د غیر الله عبادت کړو په ځان مې ظلم کړو واسلمت مع سليمان اوس مې په سليمان عليه السلام ایمان راوړو خو ولي لله رب العالمین لله رب العالمین خدای د سليمان د یری می اسلام نه درو او نه د سليمان د بادشاہ د یری مسلمانه شوی حقیقت را ته معلوم نو چې اوس را ته معلوم شو نو خدای تا د پاره می ایمان قبول کړ تا د پاره د یری نه عزیزانو دغه بلقیس وا علماء لیکي چې آخر الامر سليمان عليه السلام سره نکاح خبره مې دې پورې درته کوله چې د اسلامی دنیا بادشاہانو دعوت بل ملک لبا اول سی انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین راشا او مسلمان شا نظم عزیزان الله دې دا خلق زمونږ د ملک سربراهان کی کم خلق چې په دې ملک اسلامی نظام راوستل نه غواړي او پلاره کې آر دی ورته خدای دې نیست نابود کی آسمانی آفت ته پراش خلق ډیر نه دی پکار اوس کتا سو خیالو کې دا مخلوق ډیر ګڼ شوی خو ټول بیکار مونږ له د خور کاری نه دی پکار سیر پکار اس ډیر خلق دي چې د کمال خلق پکې نه څپې نو کمال خلق پکار دی او د ملک سربراه صحیح مسلمان پکار دروغجن نه دی پکار اسلام دشمن نه دی پکار صحیح مسلمان پکار دی چې اعلان وشي د شپې چې سبا نه به د ملک فیصله په قران کې تو وګوره چې د ملک څنګه کې دی خدای په خبر ګوړاند کزاریان خو په دې نتیجه رسیدل چې د ملک اسلام راوستل امریکا نه غواړي چې امریکا وغوښته چې د پاکستان قانون د اسلام شي اسلام کیږي نو زرم چې امریکا نه غواړي نو بیا تاسو د الله سکاله دروغ ولې وایي چې دا در روان دی او راضي به او که خیری په د خدای دروغ هم ولې د دې دروغ به تاسو خدای ته جواب نه ورکړي نن همونګه او زمونګه د باروفات جلسه شروع دي جلسه ډېری زمونږ د اوګو خېټوم جلسه انجمن تبلیغ قرآن او سنت جلسه
زما وخت تیر شو چې ځانو نن هغې دپاره چنده کولو مونږ په اوږې خېټې فارسي وایو دې خلکو سره نو مانځه نه پس هم که چا سره پیسې وي نو دې چنده کې واچوئ نو مونږ جلسو اجازت غواړو صاحب پلانې دې کې اجازت نه 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 پلانې مولا نه 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 پلانې نه 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 لکه څه چل دی دا ملک چا وران کو سټي موزه ملک علما وران کو که ملک د امبرسرو میخ وران کو ملک خو پاکستان خو ښځه وران څومره غله سړي چې دي تاسو قرآن ولا ورکړي ښځو دپاره غلې کوي ښځې نه سنبالېږي د هغې ونډه نه پوره کړي رشوت کسو کوي والله ښځو دپاره د ښځو اخراجات نه پوره کړي نو مونږ سره نور اتیار نشته او نه را سره نورې حربې شته به دغه چغې دي او خدای ته وینا ده چې یا الله د دې ملک ته لاج وساتي دا په ډېرو لویو وینو باندې جوړ شوی و خو د دې پیرنګیانو د پرکټیانو د لاسه تباه کېږي لګیا دی د بادشاہ حکم هدهد چې راغی نو سلیمان علیه السلام ته یې پیش کړ چې پیش یې کړ نو سلیمان علیه السلام د دې هدهد په دې سر باندې داسې د ویښتو سړی غوندې دې سړی نه یې داسې ونیو او داسې دیچکې یې وله ورکړ او ورته یې ووایي چې ته چېرته تللی وې هدهد ورته ووایي چې او سلیمانه د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کوم ورځ باندې به ته هم د چا په مخ کې پیښ یې دا یوازې زه نه یم چې زه ستا په مخ کې پیښ یم بلکې یو ورځ به ته هم چاته ولاړې او تا نه به د زندګۍ تپوس کی دا خبره څه وه چې د سلیمان علیه السلام یې زړه وران کو بلکل او زر یې پرېښوه مرغه او په ډېرې عاجزۍ کې بیا تپوس کوي سلیمان علیه السلام معذرت وکړه مرغه ته چې ما معاف کا مرغه ورته ووایي چې زه نافرمان دیم زه ستا په سلطنت کې چې ستا تابع اوسېږم نو زه یو دومره عظیم خبر پسې تللی وم چې سلیمانه د هغې علم تا ته نشته ما تاله دومره عظیم خبر راوړی دی چې د هغې علم تا ته نشته سلیمان علیه السلام نورم ډېر متاثر شو ورته وایي چې څه شی دی وی ما تا ته خبر راوړی دی د شهر سبا او د هغه ښار بادشاه چې دی یو ښځه ده بلقیس نامه یې ده او د هغه بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 100,000 جنگي فوج دی د داسې ښار خبر مې درته راوړی او بیا د هغې یو داسې عظیم تخت دی چې په کم تخت بعد دا بادشاهي کوي چې د هغې مثال بیا نشته سلیمان علیه السلام حیران شو د دې دومره عظیم ښار خبر یو مرغه راوړي هسې که تاسو کې لږ سوچ وي او په خبره پوهېږئ اندازو کوي چې کوم بادشاہ الله والی هغه ته د بار ملکونو سره د روابطو ایس ضرورت نه د محکمو جوړولو یا د خرچونو کولو د هغې خبر چې دی هغه مرغان کوي پاکستان غوندې ملک نه چې یو جاس پریوتی دی ته اوس پته نه لګي چې دا ولې پریوت په دې اخبارونو کې تاسو ګورئ کله وایي واده ډزې کېدې لاندې نه لګېدلی دی کله وایي صاحب ټول واده والا یې ونیوه کله وایي چې اوس نن بیان دی چې
د هندوستان نه تخریبکار راغلي دي او په هغې کې جنکۍ دي، نو دا جاز پرېوتو د هغې سازش کېدی شي. یعنې داسې خیله پرتوک دي چې هغه خپل دغه نه شي معلومولی چې دا جاز ولې وغورځېدو، په خبره نه پوهېږي. دا زه چې کله کله وایم مونږ پورې د خر سرونه تړلي دي، قسم په خدای که دا زه دروغ وایم، ځکه چې د خر سر چې دی هغه هم د ښه او د بد تمیز نه شي کولی او نه په خبره پوهېږي، او مونږ هم دغسې. دا دروغ نه دي. خلق تباه شو، دنیا ورانه شوه، قصخانه کې د خلکو کورونه وران شو، بم خلاص شو، کله وی پلانې تخریب کارو، کله وی پلانې تخریب کارو، کله وی پلانې تخریب. د دې منشا سوچ کول پکار دي چې دا تخریبکار ستا ملک ته راځي ولې؟ هغه ملک سره ستا څه چل دی چې ستا ملک ته تخریبکار رالیږي او خلق تباه کوي؟ نو ملک سره خبرې وکړه که نه. خارجه پالیسي ستا څه ده؟ خبرې ورسره وکړه که نه. چې هلکه ته زما ملک ته تخریبکار ولې رالیږي؟ پردي کورونه پې ولې ورانې یا پردي بچي پې ولې کباب کې؟ نو عزیزانو عرض دا و چې زمونږ د ملک بادشاهي داسې شی دی لکه نوشروان بادشاه په لاره روانو، بختک وزیر ورسره و، نو د کارغه او د خارونۍ جګړه وه. نو بادشاه د خپل وزیر ته وایي چې دا کارغه او دا خارونۍ ولې په جنگ دي؟ وی صاحب پرېږده یې، وی حل وایه دا ولې؟ وی دا کارغه د دې خارونۍ نه لور غواړي زویله، او دا خارونۍ نه ورکوي. نو وی څه وایي؟ وی خارونۍ ورته وایي چې 100 خارونه وران شوي د لور په مهر کې راکړه، نو هله به لور در کوم که نینې در کوم. نو ویلې کارغه ورته څه وایي؟ وی کارغه ورته وایي چې دا لږ خارونه وران شوي واله او نور چې نوشروان بادشاهي او بختکي وزیري د ډېر خارونه به وران وګوري. ویل ښه دا ما او تا پورې ویلي دي؟ ویل او صاحب ته بادشاه یاد کړی او زه یې وزیر یاد کړی چې دغه بادشاهي او دا یې وزیري د ډېر خارونه به وران. نو چې ضیاءالله کې بادشاهي او جنیدجوی وزیر اعظمي دا پاکستان دی وران وګوره. بھائی تخریبکار راغله، تخریبکارو علاج سوچ کا چې دا تخریبکار راځي ولې؟ علاج سوچ. او بره روانې دي ښه پوهې چې په دې لار سیلاب راځي او بیا د خوړ په منځ کې کور جوړه او درمیان قار دریا هم چو بندم کر دئی، باز میں کوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریا په منځ کې د کینو لما او دې تړلم او راته وی چې لمنیم لمدې نه کې بیا مونږ یې جلوس راو باسو، هاي کوئی هاي کوئی هاي کوئی انتظامیہ فیل شو، پلانے فیل شو، پلانے پولیس فیل شو. بھائی پولیس فیل شو آره تانا کې وګوره سلویخ سپایان په سلویخ سپایانو کې لس چې دي هغه په تانا کې ډیوټي ورکوي او شل چې دي په کم سرک وزیر یو نه یو وزیر خو په سرک تیریږي، شل چې دی هغه سرک ساتي چې وزیر صاحب په خیر خیریت تیر شي او د هرې تاڼې سره 4 لکه آبادي ده، نو په لسو سپایانو 4 لکه راټینګي. تاسو خبره پوهېږئ؟ په لسو سپایانو 4 لکه آبادي راټینګي. دا لس سپایان به 4 لکه کورونو باندې ولاړي او ټیرې به ورکوي چې دې کور ته څوک بم کېني یا دې دکان ته څوک بم کېني. دا عقل مني یا دا کېدی شي؟ اول خو پولیس شته نه، که پولیس شته د دوی په بنګلو ولاړ دي او دوی له سړکې ساتي، نو زما تحفظ به څوک کوي یا زما حفاظت به څوک کوي؟ تاسو خیال راغی؟ نو عرض دا و عزیزانو، سوچ دا پکار دی چې زمونږ د ملک دا ولې کېږي؟ خاص کر پېښور د بارودو اډه ولې جوړه شوه؟ غړم سړی والوځي، دکان والوځي، سړی کباب شي، پته نه لګي.
دیو جنا عرض داو چې په کومه لاره دا سیلاب راځي هغه لارې ته بنده چول پکار دی. او سرونم د چرګانو چټوان شه دغه بادشاهیم د مرګه پاتې شه هغه لارې ته بند واچوئ چې په دې لاره دا بلا راوړي ولې هغه لارې سوچ وکړه. دا عقل ممکن نشته. نه عوام په دې خبره پوهېږي او نه حکومت په دې خبره پوهېږي ځکه چې د نوشروان او د بختک کیسه ده. خفه نه شئ. جمعې په ورځ دومره ګډې وډې نه وي ویل پکار لکه چې زه یې وایم. خوړه مې دې خولې نه بوټ وځي خوړه مې وځي. دا بادشاهي داسې ده لکه یو بادشاه د دنیا قمقل د دنیا قمقل خو چې خبره بیا کول څه غول به درول. اوس ته وګوره نن 10مه ورځ ده حج پالیسي باندې ستا ټول حکومت اخته دی. حج له به داسې خلق ځي او داسې به روان شي او داسې به هلته لاړ شي او دوايانو والا به داسې چلو شي هلته به ډېرې ونیسي هلته به بیا کښېني هلته به بیا څملي او مینا کې به اوبه وڅکي او عرفات کې به بیا داسې چلو کړي او په مزدلفه کې به بیا داسې 10مه ورځ ده چې صدر او وزیر اعظم په دې بلا ګرفتار. اوس ته په ایمان یې چې دې ته ضرورت څه دی؟ دې ته څه ضرورت؟ دا پخوا به چې خلک حج ته روان شو او 8 میاشتې به پیاده مزلې کولې په مکې او د مدینې منځ کې به پوخانو مزلې کېدې په 12 ورځې کې به رسېده او حج له به هغه سړی تلو چې د 100 نه به اورېدلی بوډا به لاړو صاحبه په بحري جهازونو کې 14 ورځې به په اوبو جهاز کې غړچېدو بیا به هلته په خپلو خپو غړچېدو 8 میاشتې پس به نېغ بوډا راغی حاجي صاحب راغی. اوس تلی نه چې بیا راشي چې چېرته ګورې خپک دی د حاجي کوتک شا په سر دی چېرته خپک دی په حاجي به دی حاجیانو څه حل جوړ شوی حج نه دی پخوا به چې حاجي بزرګ به و ولي به و شپه ورځ به خدای ته په سجده پروت و. اوس چې ورانه وکړي نو ته تحقیق وکړه حاجي به چې ورانه وکړي ته ورته وګوره چې په لار روان یې او په سایکل یا په رشکه کې یاره چې رشکه دې بې وخته مخې له راغله خو چې ویې ګورې ګیرې والا به پکې نه د خدای په قهر اخته دي صاحب. نو نن 10مه ورځ د صاحب حج داسې چل دی او پالیسي ده او پلانې دی او دومره بځي او دومره ورته دا د کوڅه ډبې زامن ناست دي صاحب ډک 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 لاسونه به ورته واه 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 ډېره ښه خبره یې دا څه عقل بھائی حج دی چې په جعفر شو روانه وای که په لاره کې مړ شو هر کال به حج کېږي که ژوندی راغی حجي راغی بس خبره خلاصه شوه. دې باندې دومره وخت ضایع کول څه ضرورت دی؟ نن 10مه ورځ ده صاحب رپورټونه دي اخبارونه دي او فوټوان دي او حج کانفرنس دا حج چې د کوم ځای نه راغلی دی دا هغه ځای قانون سره وګوره په پاکستان کې څه کېږي. دا هغه ځای قانون په دې کعبه چې کوم قرآن نازل دی دا د مدینې صاحب چې کوم قرآن په 23 کاله کې راغلی و هغه قرآن سره په پاکستان کې څه کېږي هغه دین سره څه کېږي هغه مذهب سره څه کېږي. او صاحب دې ځای نه لاړو مدینې زمونږ دې په دې مخ نالتي چې مونږ په دې مخ مدینه کې رسول الله ته ودرېږو والصلاة والسلام علیک یا رسول الله ورته مونږ چې ورته ودرېږو چې یا رسول الله وګوره اتا چې کوم قانون مونږ ته پرېښی مونږ د چینو په شپول او د غویانو په استقبال کې وغورځولی. دا قانون دا دی که نه د المارۍ کې تاسو وګورئ دا سپارې پرتې دا قانون ورشه د انګریزي کتابونه مو ګوره په یونیورسټو په لایبرریو کې او ستا قرآن مو ګوره چې په دې المارو کې څنګه پروت دا قانون دی. عزیزانو بادشاہ دی انتهایی قمق وزیرانو ورته وایي چې بیړه دې غرقه شه ته چې خبره کې نو د تور ګونګټ رورې بوی پرېږدې او چې خبره کې بوی پرېږدې لږ سوچ چرته عقل ویل نو څه وکړم چې زه کمقل یو وزیر پکې راپاڅېدلی دی هغه ورته ویل صاحب بل کار کوم. اوس دا خو چا نه شو ویلی چې کوشه د کورسۍ نه کوشه ده که چې د مارشل الله جرنیل تاسو پلار به یې کوز کړي خو دا څوک ویلی شي مونږ صدر صاحب ته څوک ویلی شي چې ته کوز شي نو تحت الثرا به دې ځای دا چا ویلی نه شو. ویل صاحب داسې چل به وکړو چې ستا د تشو متیازو ځای پورې به یو تار وتړو او هغه تار به د قالینونو لاندې پټ راغلی مونږ سره به او چې ته نورو بادشاهانو سره خبرې کوې او قمقله خبره شروع کړې نو مونږ به تار راکاږو
نو ته به پوهېږې خبره په بله اړه وه ویل ډېره ښه ده هسې هغه پورې څه خاندي تاسو دې ځان ته هم وګورئ بله ورځ دلته جنګ تېرېدو نو دومره دومره ګیرو والا پکې روان مخکې بینډ روانو او ګیرو والا پکې روانو ګلونو ګنټې پکې نو مال هم داسې وکته ویې خندل خفه کېږئ مه تاسو هغه ځای ته رسېدلي دي خدای په راستۍ که د هغه لیست لقیده زمونږ به 3 ګزه وشي که هغه ځای ته مونږ ورسېږو دا مونږ د بدې ورځې ښیي وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه وي پېښه د تاسو د بدې ورځې ښیي خاندئ ما تار یې تړلی دی صاحبه خو چې خبره کوي او غلطه خبره کوي تار راکاږي په بله یې واروي یو ورځ یو بادشاه راغی تپوس ترې کوي چې یاره په دې نه پوه کوي چې ستاسو په ملک هم د دې تار رواج شته دا بادشاه ورته وایي هغې زر تار راکوچو بیړه دی غرکش اوس ته ورته دا وایي چې زما په تشو متیازو ځای پورې تارونه دا هغه دي سړی خو ګوره جي یو سړي ډاکټري کړې وي نو د مریض علاج کولی شي یو سړي ډاکټري نه ده کړې نو د مریض علاج به څه کوي یو سړی پالیسي پوهېږي ته ورشه پالیسي ستا نګیر چاپېر ملکونه دي د هغې وګوره د روس پالیسي وګوره د چین پالیسي وګوره د امریکې پالیسي وګوره د برطانیې پالیسي وګوره پالیسي وګوره د انډیا پالیسي وګوره هغه څه پالیسي ده سیکانو سال جوړ کړی دی په هندوستان کې سال یې جوړ کړی پالیسي د ملک دا ده چې ملک کباب شي چې څه پالیسي د هغې لاندې به چلېږي فوج به نه راځي اوس تاسو ګورئ انشاءالله العزیز حالات په ملک کې بیا داسې پیدا دي چې زما د سترګو سترګو کې کېږي چې ملک کې به بیا مارشل لا راځي بیا تماشا یې کوو مونږ داسې مونږ غروره که مارشل لا شي هم خدای مهرباني په کار ده که غم یې ده ولوئ دې غټانو له دې سرمایهدارو له دې لوچاګانو له دې لوفرانو له دې بدماشانو له دوی له به غم مونږ له غم نشته مونږ هسې ځان په مرګ حساب کړی مړی نو مړ به څه مړ شي غم د هغه څوک کوي چې چا د غم اسباب ځان ته جوړ کړي الحمدلله مونږ د غم اسباب ځان ته نه دي مونږ لمنه صفا ده نه د قوم غداران یو نه د ملک غداران یو نه د دین غداران ملک م آباد غوښته دی په دین دوی ملک آباد غواړي په بې دینۍ غم به دغولی مونږ له نشته اسباب او حالات دوی داسې پیدا کوي حکومت په خپل حالات داسې پیدا کوي چې سهار راپاسې بیا به درته فوجیان په کوڅو کې ګرځي او ماشاءالله حالات دې له جوړېږي لږ نو زما عزیزانو عرض دا و چې څو پورې قوم من حیث القوم ټیک شوی دی قوم د قوم ته به ښه ورځ نه نصیب کېږي د سکون ژوند به ورته نه نصیب کېږي تاسو خیال راغلی اوس سلیمان غوندې به مونږ چېرته پیدا سلیمان علیه السلام هدهد ته وایي چې ښه ده تا چې کوم خبر د دې بادشاه ما ته راوړو راشه زما خط ورته یوسه نو سلیمان علیه السلام خط لیکي بلقیس بادشاه ته لیکي ورته انه من سلیمان انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان دی الله تعالی علی واتونی مسلمین او بلقیس په ما باندې اظهار د فضل مکوا خپل فوقیت به په ما نه ظاهره راشه او مسلمان شه برای راس آرډر ورته کوي د طاقت ازمایي به ما سره نه کوي راشه او مسلمان شه خطزی څنګه بلقیس بادشاہ ته د سلیمان علیه السلام خطزی هغې دپاره سپیشل جاز څه شی دی د هدهد مارغه مرۍ ده هغه خط یې ده ته په مرۍ کې واچولو او رسخت
هدهد په هوا لاړو هر څومره لرې مزل چې و او بلقیس ته خط چې یوړو په لاره خو تللی نشي مرغه دی نو پاس نه پرې راغی روشندان کې ورننوتو دا په تخت قوده وه او هغه خط یې وله په سینه کې چې په سینه یې کېښو بیا دی ورته په دې روشندان کې ناست دی چې دا راویښه شوه چې په سینه ګوري خط دی چې پراوی کو حیرانه شو چې دا زما محل دی بار پیرې ولاړې دي څوک راتلی هم نشي دا خط راوړو چا او چې په روشندان کې وکتو دا مرغه دم ورته وکته بدې ته والوتو پوه شوه چې دا دې مرغه راوړی تر هغې ورته ناست و چې تر څو یې دې خط پراو کړی نه نو که بادشاه وي تش خو په تحفو ډالۍ به چپ پاتې شي او که پیغمبري نو په تحفو ډالۍ به چپ نه پاتې کېږي بغیر د دې نه به نه راضي کېږي چې تر څو یې زه مسلمانه کړی دی